د کساب مور. یو ورځ حضرت موسی علیه السلام د الله جل جلاله نه پوښتنه وکړه چې زما سره به په جنت کې څوک وي؟ الله جل جلاله ورته وفرمیل فلانکی کساب به ستا سره په جنت کې وي. حضرت موسی علیه السلام حیران شو او د دې قصاب په لټه کې شو چې وګوري دا څنګه سړی دی چې کله قصاب ته ورغی نو د لرې نه همداسې قصاب ته ګوري چې کله قصاب خپله سودا خرڅه کړه نو یو څه غوښه په څادر کې تاو کړه او کور ته ولاړو. کله چې کور ته ولاړو غوښه یې پخه کړه او بیا یې یو لوښي کې ډوډۍ میده کړه او بلې کوټې ته ولاړو چې هلته یو زړه ښځه په پلنګ ناسته وه. نو قصاب د دې په خوله کې ډوډۍ ورکوله. کله چې زړې ښځې ډوډۍ وخوړه نو د قصاب په غوږ کې یو څه وویل. قصاب په خندا شو او سر یې وښوروه او له ځان سره یې خبرې وکړې. حضرت موسی علیه السلام همداسې د لرې نه ورته کتل. کله چې قصاب د باندې راغی نو موسی علیه السلام ورته وویل دا ښځه څوک وه او دې څه درته وویل؟ قصاب وویل دا زما مور ده. زه چې کله کور ته راشم هره ورځ اول زه دې ته په خپلو لاسو ډوډۍ تیاروم او بیا یې ورکوم نو دا ډېره زمانه خوشحاله شي او ما ته غوږ کې ووایي چې الله جل جلاله دې له موسی علیه السلام سره جنت کې یو ځای کړه. زه ورته وخاندم چې چېرته زه او چېرته موسی علیه السلام. نو حضرت موسی علیه السلام وپوهېده چې دا خو ټول د مور د خدمت وجه ده چې الله جل جلاله ما ته وویل چې قصاب به په جنت کې ستا سره یو ځای وي. راځئ ملګرو چې د مورجانې خدمت ښه په اخلاص سره وکړو چې هم الله جل جلاله رانه راضي شي او هم مو جنت ځای وي. محترمو اوریدونکو د اسلامي او تاریخي عبرتناک کیسو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مثنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر کړئ.